لیست ګروپ موږ سره کوم جوړولای شو په بوټسټراپ کې دا ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې یو لیست ګروپ جوړ کړو. زه راځم دلته یو دې څخه وروسته د نیو بار څخه زه راځم دلته ورته کوم چې یو کلاس کوم لیست ګروپ ښه یو ایل ته باید دا کلاس ورکړو ښه یو ایل او دلته زه غواړم چې ښه کلیک او دلته تاسو کولی شئ الی باندې لیست ګروپ آیټم ولګوئ ګروپ آیټم کلاس نو دا به موږ تاسو ته یو لیست ګروپ جوړ کړي. تاسو کولی شئ چې یو او همداسې دلته تاسو ورته ورکولی شئ ښه دلته تاسو کولی شئ چې دوه ورته ورکړئ درې ورته ورکړئ څلور ورته ورکړئ او همداسې تاسو کولی شئ چې پنځه ورته ورکړئ. که چیرې راسو دا موږ تاسو دلته دا وکړو نو دلته موږ ته یو لیست ګروپ راکوي چې داسې یو ګروپ راته جوړي. تاسو کولی شئ چې نور هم دلته وګورئ لیست ګروپونه ډیسیبلډ آیټمز اکټیو موږ کولی شو چې دا لومړی لیست ګروپ دی دا پر دې باندې موږ د اکټیو الیمنټ ولګولی شو چې دا د اکټیو وي. که چیرې راسو کلیک او دلته چک کړو نو دا یو اکټیو دی. دا هغه لیست ګروپونه دي چې موږ تاسو کولی شئ په بوټسټراپ کې فلاش او داسې نور لیست ګروپونه تاسو کولی شئ چې کلرز ورته ورکړئ. کلرز یې سیم دي لکه لیست ګروپ. دلته تاسو کولی شئ اکشن او همداسې آیټم هم ورکړئ لیست ګروپ آیټم پرایمري. که چیرې زه غواړم چې د یو لیست ګروپ آیټم زه دلته ورته ورکړم چې پرایمري دی نو د دې لیست ګروپ آیټم به پرایمري یعنی د دې هغه کوم کلر چې وي هغه پرایمري لکه دا. نو دا لیست ګروپس سره کوم کولی شو موږ تاسو لیست ګروپس په بوټسټراپ کې جوړ کړو.